قربانه تر خطلې جما او ټول ورانو خوري ما تر واچو بل ما تر واچو ورته یو می در واچو لوي بل پر واچو هم زه بنو خورم ډیر وان یار خدای دانه می وکي خو خر ډیر زبردست راي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم امید لرم ټول مینوال بخیر او جوړي ګران کوتونکو نن دویمه ورځ د مونږ د ټیم کالا باغ کیو او فیصل بایزه کې مونږ سټے کړو ډیر زبردست زموږه چې کمیو دي خدمت یو کو نو سهار ناشته مو کا اوزو فیصل بای بروي مونټین تم خېجو غرونه در باندې ګور خپل نو د دې سلیکشن دی بیوټي بازار ته خای بیا به دې نه خپل روانګي کو بل سایت ته وځو بالکل ګوره سي دلته چې کس بیمار شي سره څه کی خبره ها پکټ کې تعالی می در کو کنه کورسه وتړي څلور کسانی وچه دومره تیزه زبردست ښکلې هوا لګي او روان یو ډېره مزه کوي دلته کیو کنه داسې یو ګنټه پس روانېږو ابټاباد ته بره ټاپ ته راغلو فیصل بای را سره دی فیصل بای ول شکریا ادا کوو شپه م ورسره وکړه کانه پینې بندوبست رهایش او بیا کالا باغ د ښکلې زینه تاسو ته ښایو نو فیصل بای ټاپ ته نور بره خېجو که نه خېجو څنګه ستاسو خو خېجي که خېجي نو که دا ملګري مې تکړې وبه خېجو که نه بس دلته درته ویو ښایو دې ځینه او بیا لاندې کوزي وو زه خو پکې نه یم ورور ته پکې نه بورډ لګي یو سیټ ته ورېځ ده یو سیټ ته نور دی او ښایسته ښکلې هواګانې لګي نورم دی خدا هوا دومره زبردسته لګي موسم دومره زبردست دی راغلو دی خواته خرمانه بوټي دي خرمانه پکې شوي دي زړه کې مې وبنه راځي خلا کې مې وبر راځي don't worry करे ها بالکل انا مکه وخلا کې له بره ول څه بره خېجه مر پسې راځه پیسه نه دونی څه بس چې غته علاقه دی پسې او تا نو وکړه ما خزه زما دعا د سره بچي کدا را پرې وته دا کس کنه د علاج بیا به سی ام ایچ کې کو پولی خپل غاړي او کنه دا وروخه توخه دا وروخه تو او دا ماته سره الکه یو ما سم راوځي والا ها راشي اوس وی راوځو یا بره راوځو هغه وګوره راوځو مګا نه دا دوړ راوځو نه یو خو زما ډیر بد بکی بد دا بلم راوځو ها راوځو نه نه راوځو اوس خورا کسه بارو قسم ځان لګو یاره خبره نه برم راوځو دا سر د پد نه خو خایو چې کړل قربانه تر خطلې جما او ټول ورانو خوري ما تر واچو بل ما تر واچو ورته یو می در واچو لوي بل پر واچو هم زه بنو خورم ډیر وان یار خدای دانه می وکي خو خر ډیر زبردست راي نه لو با خطا څنګه ورکوم ورته چې څنګه قربانه ته بنې ماما مشکل دی بھائی راځي نه راځي رول دیونی ساجي چل په سره څنګه غري ولي ساره کا واسطه وي هغه ستابه کما وړه کال دولس میاشتې را خوشي ها قدرت تا ګوره کړه د غلي په واوره کې رواني په واوره کې اړو بدل تین خدا په واوره کې واوره کې بیا د کیږي نه 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 ان شاء الله دې ټوټه هم پړې بیا وتلی وي اوکې زنده باد اصلا لگا کو لګ دی خورا نږدې شو ګڼ کوتونکو د فیصل بای ډیره شکریا ډیره مننه او ډیره مینه او ډیره خلوص راکو او دومره خدمت وکړو نو فیصل بای خو
پېښور کې مونږ سره صدر کې وي خو دلته خپل کور دی راغلی ولې چې یخه علاقه ده دلته به دا 2-3 میاشتې تېروي نو ډېره زیاته مننه فیصل بھائی تاسو به کور ته ځئ او موږ به خپل سفر جاري ساتو نو ټول مینوال ویډیو په مینه باندې ګورئ چې کله هم نتیاګل باندې تېرېږئ خامخا سره ځان سره رالئ ځکه چې د دیزي ښایست همدا بیزوګانې دي نتیاګلي روډ باندې موږ را روان وو لاره کې ګاډی راغلو دا پسټ شوی دی کس پکې هم ډېر زیات زخمي دی ریسکیو 112 والا را روان دي خو تاسو ډېر زیات احتیاط کوئ موډونه ډېر زیات دي رووتو نتیاګلي روډ ته او نتیاګلي روډ ته چې څنګه رووتو موږ دا ډیسایډ کړ چې ډایرکټ ځو ایبټاباد ته ځو ایبټاباد نه بیا ټنډیاني ټاپ ته خیږو نو ډېر زبردست موږ ویو پوینټ سلیکټ کو نو زم چې تاسو مو ګورئ زموږ سره ټیپ ولګو چې ځو یار بس ټیپ ولګو بس ساري خوړو هم نه لګېدو نیټ کار نه کوي الیاسي مسجد لراغو پکوړې مو خوړې دلته کې او ځان سره مو واپس ټنډیاني ټاپ ته چې خیږو هلته هم پکوړې میلاږي خو دې وایي چې نه د الیاسي مسجد والا پکوړې ځان سره چټني رښتا چټني هم ډېره زبردسته نو ځو ښه बस बस बहुत शुक्रिया अच्छा सा आबशार है ये देख ले ګرانو کتونکو ټنډیاني ټاپ ته روان یو بس او ټایم لیپس وګورئ ډېر زبردست مزه کوي ډېر زبردست ویو وي ډېر زبردست موډونه به وینو خامخا چې دومره بره 9000 فوټ ته خیږي نو دا موډونه به خامخا نو ډېر زبردست ټایم لیپس چیک کرو یار بھائی واو یار زه خو ګاډي نه کوشو هغې ملته کوشو خو زه پیدل روان شو خو پوه مې داسې لږ کار پرېښو نو ما ویل ځه دې ګرینري کې به لږ ځان مشغول کړو او تاسو ته به ګرینري نور هم ښایو مړه دا انتها حد ماحول دی حد ماحول دی وګورئ ښه دا ټنډیاني ټاپ ته چې خیږي نو ون وی لاره ده دومره غټه لاره نه ده صرف یو ګاډی به مطلب په یو ځای کې کراسینګ کولی شي او احتیاط سره به کیرفولي ډرایوینګ کوئ او مزه خو کوي په لاره چې انسان کوشي کینی خو داسې پوینټ پکې نه لري چې انسان کوشي هلته چای پخي کړي یا څه خوراک څښاک وکړي ولې چې ټول نه ټاپ ځای ته وخیږي نو د هغې به ډېر زیات خوند دي نو بره خیږي صحیح ده راځئ لکه راوخته دی ټنډیاني ټاپ چې کومه لاره ده نو هغه ډېره زبردسته مزه کوي ډېره ښکلې مزه کوي دلته ټوله درته وښیم بور کېږئ ما تعلیم دا ته چې خو خلک غزې او تعلیم دې وګوره دا دې وګوره ټنډیاني ټاپ ته چې راشي نو دلته یو 2 لارې دي دې خوا چې راځئ کیپي ټوریزم والا کیمپینګ پوډز لګېدلي دي نو د هغې ویزټ خامخا وکړئ راځئ مونږ هم راغلو دلته کې تاسو ته ښایو وګورئ
ګرانو کتونکو د کې پی ټوریزم والا کیمپینګ پورټس لګېدلي دلته کې او سټې پکې هم تاسو کولی شئ چې راتلی شئ دلته کې زبردست ښکلی ځای دی دلته او دې سره واشروم هم اټیچ شته دی فیسیلیټي پکې شته دی ډېر او هر یو کور له خپل خپل نمونه ورکړي ده چې څومره هم دې ته به زه کور وایم ولې چې کیمپینګ پورټ ورته هم وایي خو کور دی څنګه ګلي مشکوري هوس ډونګه ګلي هوس دا ټول نمونه دې له ورکړي دي مختلف کنډیاني هوس ټول یې وله ورکړي دي ګرانو کتونکو ټوله ورځ تېره شوه راغلو دلته کې سټیم دلته ده او دلته به مونږ سملو بس روټۍ موټۍ خورو بیا به هغې نه بعد تاسو نه اجازت غواړم د بل بلاګ په انتظار اوسئ صحیح ده ډېر زیات ستړی